موږ د زنګ برج په سر کې یو. روسیه د ولادیمیر سیمه سیمینوفسکوي کلي زموږ د میرمن کلیسا. د خښتو زنګ برج درې پوړونه لري. د بیل برج له پورتنۍ پلیټ فارم څخه تاسو خورا لرې لیدلی شئ. موږ په نوي جوړ شوي لرګي فرش ولاړ یو. دلته د لرګیو زینه ده. موږ به ښکته لاړ شو. موږ د نوي لرګیو ګامونو لاندې ځو. موږ بلې کچې ته ورسیږو. دا سطح هم د لرګیو تختو څخه جوړه شوې ده. په دې وروستیو کې جوړ شوی. د لرګیو فرش د خارجي خلاصو سره سمون نه لري او ورلپ باید لوړ وي. د دې خښتو په ښکته څنډه کې مګر په غلط ځای کې ورلپ رامنځته شوی. راځئ چې ټیټې کچې ته لاړ شو. یو ځل بیا موږ د لرګیو فرش ګورو. لاندې د لرګیو فرش دی او په سر کې د لرګیو چت دی. دواړه د لرګیو فرش په دې وروستیو کې جوړ شوي. د خښتو د ځینې نښه نشته. ولې معمار د زنګ برج پرته له زینې ډیزاین کړ؟ او بیا موږ یوازې د لرګیو فرش ګورو. داسې نښې نښانې نشته چې دلته د خښتو خونه وه. نښونه د خښتو په دیوال کې جوړ شوي دي. طاقونه خورا کوچني او ټیټ دي. د بیمونو لپاره به د اعتبار وړ ګړندی نه وي. راځئ چې ښکته لاړ شو. یو ځل بیا د لرګیو زینو سره. ډېر ګړندي زینې. د داسې زینو پورته او ښکته تلل ناشوني دي. موږ له اسمان څخه ځمکې ته راښکته شوي یو. د لرګیو بیمونه په یوه زاویه کې په کره توګه ایښودل شوي. آیا دا واقعه د ودانولو پر مهال اراده وه؟ د زنګ برج 4 نوي جوړ شوي لرګي ډیکونه لري. په ورته وخت کې د خښتو یو چت نه. سرته هم کومه پلان شوې زینه نشته. ولې د روسیې د زنګ برج کې د پوړونو ترمنځ چت او زینې نه وي؟ آیا جوړونکي یوازې هیر کړي یا دا په دې ډول اراده وه؟